کولی شو د واتس اپ 15 یا شپږ اکاونټه موږ یو ځلي یو په یو وخت کې له خپل موبایل څخه کنټرول کوو. هو دا کولی شو. که څه عموما زموږ په موبایلونو کې یو واتس اپ بزنس وي او یا هم واتس اپ وي، یعنې موږ 2 نمبره کارولی شو. خو زه تاسو نن یو سمپل ټریک ښیم چې تاسو دغسې په واسطه کولی شئ د واتس اپ بزنس هم 2-3 اکاونټه کار کړئ په عین وخت کې او هم د واتس اپ. نو د هغه لپاره موږ سمپل راځو پلی سټور ته. کله چې پلی سټور ته لاړل ته به موږ سرچ کوو چې ډول اپس. کله چې موږ دا ټایپ کړ انټر به کوي، دلته موږ سره مختلف پلیټفارمونه راځي. د هغه لپاره بهترینه پلیټفارم چې ما خپل هم ډاونلوډ کړی دی، راځو د ډول اپس ملټیپل اکاونټس. دا به تاسو خپل موبایلو ته انسټال کړئ. کله چې موږ انسټال کړل راځو اوپن کوو. کله چې موږ دا اوپن کړ ته به اګری اینډ کنټینیو الاو بکو. دلته ماته پلس آیکن راکوي. په پلس آیکن کې دلته مختلف پلیټفارمونه دي. که تاسو انسټاګرام غواړئ، بل اکاونټ کار کوي، یا هم فیسبوک غواړئ، یا هم واتس اپ، چې هر اوس تاسو زړه وي غواړئ چې په عین وخت کې 2-3 اکاونټه کار کوي یا د 2 نمبره باندې اکاونټونه جوړ کړئ، نو تاسو یې کولی شئ. زه راځم په واتس اپ باندې کلیک کوم. کله چې ما دا امپورټ کړ واتس اپ، نو دا واتس اپ به دلته راشي. کله چې دا راغی زه بیا د پلس آیکن باندې کلیک کوم او واتس اپ بزنس هم امپورټ کوم. کله چې مې امپورټ کړ زه غواړم چې هم واتس اپ بزنس کې یو اکاونټ جوړ کړم او هم په واتس اپ کې. تاسو دلته کتلی شئ. ښه راځو واتس اپ ته. کله چې ما په لانچ باندې کلیک کړ نو دلته به ما سره واتس اپ خلاص شي. کله چې خلاص شل دلته ما سره اګری اینډ کنټینیو. نو تاسو کولی شئ خپل نمبر ورکړئ او تاسو یو نوی اکاونټ خلاص کړئ. بل راځو زه خلاصوم دلته واتس اپ بزنس کې هم یو اکاونټ جوړوم. کله چې په واتس اپ بزنس باندې کلیک کړ دا به تاسو سره هم یو نوی نمبر یا هم نوی اکاونټ چې دا راغی دا به موږ کلوز کړو. دلته راغی اګری اینډ کنټینیو. تاسو دلته کولی شئ بل نمبر ورکړئ او په عین وخت کې چې موږ سره یو واتس اپ بزنس ته که څه هم دا نه خرابېږي او یا هم موږ سره خپل واتس اپ ده او په ډول اپس کې هم کولی شو 2-3 اکاونټه هم د انسټاګرام هم د واتس اپ او همداسې نور اکاونټونه اضافه کړو او په عین وخت کې کار وکړو.